آیا ته پوهیږې چې فضا هغه پراخه ارام او ښایسته دنیا چې موږ یې تل له ځمکې نه خوند اخلو ورځ تر بلې د خطر زنګ وهي؟ نه، دا ځل خبره د جنګي وسلو یا ستورمزلو نه ده، بلکې یوه نه لیدل کیدونکې خو خورا خطرناکه ستونزه ده: فضایي کثافات. زرګونه زړې سپوږمکۍ، توغندیزې برخې او نور فلزي ذرات اوس زموږ د ځمکې شاوخوا مدارونه داسې نیولي لکه د ښارونو پر سر الوتي زهرجن بادونه. دا کثافات د انسانیت مخ پر ودې فضایي پرمختګ ته یو ستر ګواښ دی. له سپوږمکیو نیولې تر جی پی ایس، انټرنیټ او نړیوالو مخابراتو پورې هر څه تر اغیزې لاندې راوستلي دي. په دې ویډیو کې به تاسو په دې اړه وپوهیږئ چې همدا کثافات څه ډول پیدا کیږي او په فضا کې نورو برخو ته څه خطرونه پیښولی شي او ساینسپوهانو یې د حل لپاره کومې لارې لټولې دي. راسره اوسئ او ویډیو تر وروستنیو شیبو راسره وڅارئ. په تیرو څو کلونو کې فضا نه یوازې د ساینسپوهانو بلکې د ټکنالوژي شرکتونو، مخابراتي شبکو او نړیوالو ځواکونو لپاره یو حیاتي ارزښت موندلی دی. دا مهال شاوخوا له 8,000 څخه نیولې تر 10,000 پورې فعال سپوږمکۍ د ځمکې مدارونو ته توغول شوي دي. اټکل کیږي چې د سپوږمکیو دا شمیر به لا هم زیات شي، ان تر 15,000 سپوږمکیو به هم واوړي. دا انفجار ته ورته پرمختګ د سپیس ایکس شرکت د سټارلینک پروژې له کبله رامنځته شوی دی چې موخه یې ټولې نړۍ ته د چټک انټرنیټ برابرول دي. خو له دې پرمختګ سره سره جدي خطرونه هم راپورته شوي دي. د فضا ککړتیا څه شي ته ویل کیږي؟ کله چې زړې یا غیر فعاله سپوږمکۍ یا توغندیزې برخې په مدار کې پاتې شي، هغوی فضایي کثافات بلل کیږي. دا کثافات که کوچني هم وي خو په ډیر سرعت سره حرکت کوي. په فضا کې د کثافاتو د 1 ملي متر په اندازه ذره د 22,000 کیلومتره په ساعت سرعت سره حرکت کوي. کولای شي چې یوه فعاله سپوږمکۍ تخریب او حتی له منځه یوسي. د ځمکې ټیټ مدار اوس له هر وخته ډیره ګڼه ګوڼه لري. د دې سره د سپوږمکیو ترمنځ د ټکر امکان ډیر لوړ شوی دی. هر ټکر نور زرګونه کثافات تولیدوي. دا یوه داسې سناریو ده چې له امله یې ټوله فضا له کنټروله وځي او نورې توغندنې یا سپوږمکۍ نشي لیږدول کیدای. راځو د فضایي ککړتیا په زیانونو باندې خبرې کوو چې فضایي ککړتیا به کوم زیانونه ولري. جی پی ایس او مخابراتي سیستمونه به له ګواښ سره مخ کړي. هوا پیژندنه، دفاعي شبکې او مالي سیستمونه به ګډوډ شي. میلیاردونه ډالره تاوان به واوړي او خدمات به بند شي. فضایي ماموریتونه به له خطر سره مخامخ شي او نړیوالو فضایي سټیشنونو ته به رسیدنه ټکنۍ شي. د فضایي کثافاتو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ناسا، ایسا او جاپان هڅه کوي چې د فضا کثافات راټول کړي. د روبوټونو په مرسته د کثافاتو راټولول او ویجاړول یوه بله لاره ده. او د نوي نسل سپوږمکیو جوړول چې د ماموریت له پای ته رسیدلو وروسته خپله تخریب شي او په فضا کې پاتې نشي. دا هغه لارې چارې دي چې موږ او تاسو له فضایي کثافاتو څخه تر ډیره بریده ژغورلی شي. فضا د انسان لپاره یوه بیله نړۍ ده، خو که دا نړۍ له ګټې اخیستنې مخکې پاکه وساتل نشي نو کیدای شي په یو نړیوال بحران بدله شي. دا یوازې د ساینسپوهانو مسؤلیت نه دی، بلکې نړیوال باید ګډ اقدام وکړي. که نن یې کنټرول نه کړو، سبا زموږ اړیکې، انټرنیټ، امنیت، اقتصاد او علم ټول له منځه تللی شي. دا چې فضایي کثافات څه شی دي او څه ډول یې موږ تاسې له منځه وړلی شو، په دې تړاو مو تاسو ته ویډیو وړاندې کړه. د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د څارلو په موخه له خان میډیا سره